السلام علیکم ګرانو دوستانو، ستاسو دوست لطیف مهربان یم. په دې امید چې تاسو به ټول له روغ جوړ او ارام اوسئ. ګرانو دوستانو، نن ویډیو د شروع کېدو نه مخکې له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، تر څو هر نوی ویډیو چې زه اپلوډوم د هغې نه تاسو په وخت سره خبر شئ، ورنه ګټه پورته کړئ، ورنه مستفید شئ. صحیح دی؟ نو راځو ګرانو ملګرو نننۍ ویډیو ته. نننۍ ویډیو دی موږ د پنځو مشهورو یا مهمو ویب سایټو باره کې د بعضې پکې د شوخي لپاره دي او بعضې واقعا ډېر جالب ویب سایټونه دي. یو اول ویب سایټ چې دی موږ دا یعنې په نیت د شوخي تاسو دا در سره دې کې کار وکړئ. صحیح دی؟ بخښنه غواړم دوستانو. دا ویب سایټ دی موږ د هکر ټایپر په نامه. فلمونو کې به تاسو لیدلی وي چې کله هکرانو هغه اکټینګ کوي، اکټران صحیح شو، داسې ټایپ کوي لکه تاسو وګورئ دلته تاسو ټایپ کوم تاسو ته وګورئ تاسو داسې ټایپ کوي لکه هکرانو. تاسو چې هر شی ټایپ کوئ دوی خپله ګورئ لیکي. آخر کې که تاسو چېرې وګورئ هغوی به هلته یو شی لیکي چې اکسس ګرانټډ. صحیح دی؟ ګورئ زه تاسو ته هم راغلم. ګورئ دلته چې باید تاسو الټ باندې کلیک وکړئ درته راځي چې اکسس ګرانټډ، لکه څنګه هکران چې لیکي. صحیح شمال ته اکسس ګرانټډ هم درته لیکي. نو دا یو ویب سایټ دی کې تاسو کولی شئ چې یعنې خپل ساعت تېر کړئ پکې. هغه په دې معنا در سره دا ویب سایټ ما راته معرفي کړ. یعنې دا کې داسې نو کوم علمي کوم شی نشته. صحیح دی چې تاسو هغه نه معلومات واخلئ یا پرې پوه شئ. دوم ویب سایټ چې دی د مونږ ګرانو دوستانو دا ډېر مهم ویب سایټ دی. دا تاسو ګورئ یونایټډ سټیټس اف امریکا او دا ګورئ چاینا ښیي، دا برازیل ښیي، دا استرالیا دی. صحیح دی؟ دغسې نور مملکتونه ښیي. دا څه شی دی؟ دا موږ ته تاسو ته هغه لایف سټیټس ښیي چې فرض کړئ د امریکې نه څومره هکران اوس حمله کوي په نورو مملکتو کې، انټرنیټي حملې یا هکینګ چې کوي. ګوره چین نه په امریکې کېږي، له امریکې نه په چین کېږي، له امریکې نه په استرالیا کېږي، له برازیله وګورئ په دغه اروپایي مملکتونو باندې کېږي. ګوره ارجنټینا دی، مکسیکو دی، یونایټډ کینګډم دی، دغه مملکتو باندې ګوره کېږي. ګوره تاسو داسې راشئ دلته ګورئ کېدای شي په افغانستان باندې کوم اټیک وي، پوه شو. دغسې نو ډېر مملکتونه دي چې یو بل باندې اټیک کوي. دغه لایف سټیټس یې موږ ته ښیي چې یعنې کوم مملکت هکران په کوم بل مملکت باندې حملې کوي هکینګ لپاره. صحیح شو؟ دغه فګرس موږ تاسو ته ښیي. بل ویب سایټ چې دی ګرانو ملګرو دا په نامه د سوشل بلیډ دی چې دا ډېر مهم ویب سایټ دی. کې به تاسو اول ځای اکاونټ ځان ته جوړوئ. که اکاونټ جوړ نه کوئ کار کوي، خو که اکاونټ جوړ کړئ بهتره ده. دا مونږ تاسو ته د یوټیوب، د فیسبوک، د انسټاګرام، د ټویچ، د ډیلی موشن، د ډېر شیانو مونږ تاسو ته دلته منشن کړي دي. دومره شیانو مونږ تاسو ته هغه سټیټس ښیي چې فرض کړه په یوټیوب کې د یو چینل څومره سبسکرایبر لري، څومره ویو لري، څومره نور شیان لري. فرض کړه زه خپل یوټیوب چینل پکې سرچ کوم. صحیح دی؟ ګورئ تاسو لطیف مهربان راغی. صحیح دی؟ زه خپل چینل پکې سرچ کوم. ګورئ ملګري ما چینل لږ اول درته ګورئ دلته څه ښیي. دلته یو سل یو اپلوډ ځای لري، دومره سبسکرایبر لري، دومره ویډیو ویوز لري. صحیح شو؟ دلته به څه کوئ په سلیکټ چینل باندې به کلیک کوئ. نور معلومات مې د ما چینل باره کې تاسو ته درکوي. او که چیرې تاسو دلته راشئ یو ځل به دا وګورو. وګورئ تاسو دلته ګوره کنټري مخه افغانستان کریټډ ډیټ چینل کله جوړ شوی دی. صحیح دی؟ 12 د اکتوبر په 2018 کال کې جوړ شوی. دلته د ګریډ ښیي چې د دوی په حساب څوم ګریډ کې دی. په سی ګریډ کې دی. سی ګریډ چندان ګریډ نه دی، حد اقل باید موږ تاسو په بي پلس کې وي. صحیح دی؟ بي پلس کې چې وي ډېر ښه دی. سبسکرایبر رینک د یوټیوب د سبسکرایبر رینک زه په څوم نمبر یم، دومره نور شیان ګوره. استیمیټډ منتلي ارننګز او استیمیټډ ایرلی ارننګز. صحیح شو؟ نور شیان هم ښیي. لاندې که ولاړ شئ ډېر نور شیان درته ښیي. له دې نه که موږ تاسو راوځو ګران ملګرو دلته به موږ به تاسو وګورو چې فرض کړه ټاپ 50 یوټیوب چینل کوم یو دي. صحیح دی؟ په ټول جهان کې ورلډ وایډ. صحیح دی؟ ټاپ 50 یوټیوب چینل کوم یو دي دلته دا هم درته ښیي. وګورئ اول چې دی ټي سیریز دی. ټي سیریز د هند یو یوټیوب چینل چې سندرې دی ډېر نشي. ګورم دوم کوکومیلون نرسري ریمیز دی. ګوره دریم سټ انډیا دی. څلورم زی ټي وي دی. پنځم ګوره اے بي سی سی بي ان انټرټینمنټ دی. صحیح شو؟
شپږم وګوره مووي کلیپس دی صحیح شو دغسې دي نو دغه سټیټس درته ښایي سټیټ د یوټیوب او د انسټاګرام د فیسبوک او د نور شیانو دا که چېرې تاسو یوټیوب چینل لرئ یا فیسبوک لرئ فقط دلته یې نوم ورکړئ او دلته خپل رابطې فرض کړئ که دلته نوم ورکړه هغه فیسبوک چینل فیسبوک اکاونټ پیج مو دی بیا به څه کوئ فیسبوک کې انتخابوئ دلته که چېرې انسټاګرام وي بیا انسټاګرام ورته ورکړئ صحیح شو ښه راځو خپل څلورم ویب سایټ دی په نامه د ویب اوسیس صحیح شو دا څه کوي دا لکه ګوګل سرچ انجن دی صحیح دی مونږ او تاسو څه کوي مونږ او تاسو ته یو براوزر غوندې کار کوي لکه څنګه چې مونږ او تاسو کروم ته ځو یا فرض کړه موزیلا فایرفاکس ته ځو هماغسې کار کوي بیا کار دی لکه سرچ انجن داسې دی مونږ او تاسو ته معلومات راکوي د هر شي باره کې فرض کړه زه افغانستان باره کې معلومات کومنټر یې کوي دلته که تاسو چې راشئ دلته به د خپل ډېر لینکونه لري ډېر زیات لینکونه لري لینکونه یې سیف کړي دي صحیح شو دلته تاسو نوی لینک هم ایډ کوای شئ اضافه کوای شئ ورسره خپل لینک که غواړئ تاسو چې فرض کړه یو شي باره کې مستقیما تاسو ولاړ شئ هغه باره کې معلومات واخلئ صحیح دی وګورئ افغانستان باره کې معلومات درکوي چې افغانستان دلته راشئ افغانستان ویکیپیډیا بل لکه سرچ انجن څنګه ما ورته ویل هماغسې کار کوي دلته که تاسو چېرې راشئ ګورئ ملګرو دې خپل ډېر ګټور ویب سایټونه دلته سره دي ګوره هلته وګورئ تاسو ګورئ چې کلک ګوره ډېر شیان تاسو ته ښایي دلته ټویچ یوټیوب ریډیو نور شیان دلته که تاسو راشئ دلته نور شیان دي ټویټر چینل ته ګورئ وګورئ لاینکس ډېر شیانو باره کې دلته معلومات دوی لري صحیح دی وګورئ ګوګل نیوز ګورو 3D WCCF ټیک ډېر شیان ډېر معلومات لري که تاسو دې ته راشئ خپله چک کړئ دلته هم که تاسو چې راشئ وګورئ دلته هم ډېر شیان بیا لري دي دلته اډ نیو لینکس هم تاسو کوای شئ صحیح شو ډېر ښه سایټ دی که تاسو ورشئ دې یو دفعه وګورئ دا تاسو کیدای شي دې نه ډېر څه زده کوئ ولې ډېر زیات شیان دلته ما چې ورته ویلي ډېر زیات شیان معلومات دلته دوی لري که تاسو پکې کار وکړئ بل راځو لایف سټاټس انټرنیټ لایف سټاټس ډاټ کام انټرنیټ لایف سټاټس موږ تاسو چې ښیي دا موږ تاسو ته دا ښیي چې همدغه اوس همدغه لحظه په انټرنیټ کې څومره کسان کار کوي ګورئ 4 میلیارډونه ډېر کسان کار کوي همدغه وخت ټوټل نمبر آف ویب سایټ څومره دي دومره ویب سایټونه دي دا اوس په دنیا کې دومره ویب سایټونه دي څومره ایمیلونه نن لیږل شوي دومره ایمیلونه لیږل شوي ټول شیان درته ګوره ښیي ګورئ څومره خلک فیسبوک کې فعلا اکټیو دي 2 میلیارډونه ډېر خلک اکټیو دي ګوره ټویټر کې څومره اکټیو یوزر دي 341 میلیونه اکټیو یوزر دي څومره ویب سایټونه هک شوي دي نن ګوره څومره ویب سایټونه 1,35,45 ګوره دومره ویب سایټونه نن هک شوي دي دا نن هک شوي دا څومره سکایپ کې خلک کال کوي نن دومره سکایپ کې نن زنګ وال شوی یو نه بل څه شته کمپیوټر سولډ ټو څومره کمپیوټرونه نن خرڅ شوي دومره کمپیوټرونه ښیي سمارټ فون سولډ ټو څومره سمارټ فونونه نن خرڅ شوي دومره ښیي ډېر شیان درته ښیي ډېر زیات شیان دا انټرنیټ ټرافیک دی نن څومره انټرنیټ ټرافیک دی دومره جی بي دی صحیح شو ښه ګرانو ملګرو انشاءالله چې تاسو نن ویډیو نه خوند اخیستی وي او دې ویب سایټونه یو ځل ورشئ وزټ یې کړئ وګورئ څنګه دي دا ویب سایټونه صحیح دی کیدای شي تاسو ایمانه ډېر شیان دې ویب سایټونه زده کړئ ولې دې ویب سایټونو کې ډېر زیات شیان دي لایف سټاټس دي نور شیان دي صحیح دی نو په آخر کې له تاسو نه بیا هم یو هیله کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ ورسره مهربان ټي وي چې معلوماتي چینل دی زما هغه هم سبسکرایب کړئ او ورسره فیسبوک پیج مې لایک کړئ تر څو تاسو زما د هر نوې ویډیو نه خبر شئ ولې دلته لینکونه یې شیر کوم تر بیا چې تاسو خدمت کې زه حاضرېږم تاسو ټول په خدای پاک سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان